السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې ټیګینګ بند کړئ، یعنې خپل فیسبوک اکاونټ کې ټیګینګ بند کړئ. بیا به یو څوک نشي کولی چې ستاسو په اکاونټ باندې یو شی شیر کړي، یعنې بیا به ستاسو په اکاونټ باندې ټیګینګ نشي کېدلی. که بل یو ته ټیګ هم کړي هغه تصویران به هلته نه راړي. نو درځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چیرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ ته، خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. دلته زه راځم خپل پروفایل وارې ګورم. ملګرو، کله ستاسو خپل پروفایل ته رالاست، دلته ګوره خالي زما په پروفایل باندې یو پروفایل ما درولی ده او بل کور فوټو ده، نور نشته. نو ملګرو، دلته به ستاسو سره د بل چا تصویران هم راځي، یعنې هغوی به تل ټیګ کړی د بل چا تصویران به ستاسو په آی ډي کې را رواني. اوس تاسو څنګه کولی شئ چې هغه ور ختم کړئ؟ ملګرو، کله ستاسو دلته رالاست، دلته به تاسو راسئ سیټینګ اینډ پریویسي به پیدا کړئ. ملګرو، کله ستاسو سیټینګ اینډ پریویسي پیدا کړه، دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله ستاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، یو څه انتظار به وکړئ. دلته به تاسو ته نور اپشنان درکړي. کله چې نور اپشنان درکړي، دلته به راسئ ټایم لاین اینډ ټیګینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ټایم لاین اینډ ټیګینګ باندې کلیک وکړئ، دلته به راسئ د اخري اپشن ته. ګوره دا اوس ما اون کړی ده، دا به ستاسو په موبایل کې اپ وي. دلته ریویو پوسټ یور ټیګینګ اینډ before the post appear on your timeline. تاسو په دې باندې ملګرو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ملګرو ګوره دا چې شته دا اون، دا ما وختي اون کړی و. تاسو په موبایل کې به دا رقم آپ وي. نو چې دا آپ وي، دلته به تاسو راسئ دا اون کړئ. ملګرو، کله چې دغه تاسو اون کړئ، بیا به یو څوک نشي کولی چې په پروفایل باندې ټیګینګ وکړي. بل یو به مثال تاسو په اکاونټ باندې شی نشي شرولی، نو دا رقم تاسو هغه ټیګینګ بندولی شئ. کله چې دغه ټیګینګ تاسو بند کړئ، بیا به یو څوک هم نشي کولی چې تاسو په ټایم لاین باندې ټیګینګ وکړي. نو ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې وي، او که تاسو زموږ ویډیو خوښه سوې وي نو زموږ ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. او دغه رقم که تاسو هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ولیکئ، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملاویږو په نور ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.